د سندرو د اوریدلو عادت وي نو اوس دغه سړی چې سندرې اوري د دغه سړي لمونځ کیږي که نه کیږي چې د سندرو او د موسیقي اوریدل دا ګناه ده څوک چې موسیقي اوري څوک چې سندرې اوري بې له شکه دا د حرامو مرتکب ګرځي او که څوک د سندرو او د موسیقي په مجلس کې کینی دا سړی فاسق دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام تهدیداً وایي که څوک په موسیقي باندې خوند اخلي هغه کفر ته رسیږي نو په دې کې شک نشته چې د موسیقي اوریدل حرام دي انسان د الله نه لرې کوي شیطان ته یې نږدې کوي او د یو مسلمان په زړه کې نفاق شقاق او بدبختیو ته وده ورکوي خو بیا هم که څوک لمونځ کوي یعنی هغه کسان چې موسیقي اوري موږ دا نشو ویلی چې د ده لمونځ نه کیږي خو لمونځ هغه لمونځ دی چې هغه مونځ باندې ته د منکراتو نه د فحشاو نه او د فجایو نه بند شي چې لمونځ هم کوې فساد کوي چې لمونځ کوي او موسیقي اوري چې لمونځ کوي او سندرې اوري په دې باندې بیا پوه شه چې ستا لمونځ